پخوانی ولسمشر حامد کرزی ملي سوداګر او مرستندویه موسسې باید له قربانیانو سره مرسته وکړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله خلکو ته د ور اوښتو ځاني او مالي زیانونو خواشیني کړی یم. ښاغلی کرزي په خپل ایکس پاڼه لیکلي کومو هیوادوالو مو چې د دې دردونکې طبیعي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوم. هغه له ملي سوداګرو او مرستندویه موسسو څخه غوښتي چې د دغې پیښې له قربانیانو سره اړینې مرستې وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.